محترمو مسلمانانو د 1448 هجری قمری کال د سفر المظفر د میاشتې لومړۍ جمعه ده. د جمعې مبارک مجلس دی. د نن ورځې موضوع ده د حلال رزق د پیدا کولو لپاره حلال لارې چارې، جائز لارې چارې. اللہ جل شانہ کی ما و شما را پیدا کرد، بری ما و شما رزق هم مقرر کرد و بری حصول اونمو رزق مقرره ما و شما را بکسب و کار مکلف کرد. ما و شما مکلف هستیم که بری اینمی رزق از طرف الله جل شانه مقرر است، بری حصول اینمی رزق کسب کنیم، کار کنیم، زراعت کنیم، تجارت کنیم، نقل و حرکت کنیم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله جل شانه را تفرمائی دا ځمکه مې ستاسو تابع ګرځولې ده، نو تاسو د دې ځمکې په اطرافو کې ولاړ سئ، سفر وکئ، نقل و حرکت وکئ، او د دې سفر او نقل حرکت په نتیجه کې د الله جل شانه لخوا مقرر سوی رزق ترلاسه کئ. وکلوا من رزقه، الله پاک هغه مقرر رزق ترلاسه کړي او هغه وخوري. الله جل شانه له طرف څخه اگر از یک طرف ما و شما به عبادات مکلف هستیم، از دیگر طرف ما و شما پس از عبادت برای حصول رزق حلال به نقل و حرکت مکلف هستیم. علی نمی روزی جمعه مبارک است. پیش از نماز جمعه هم ما و شما باید کسب و کار و تجارت و سودا کنیم و پس از نماز جمعه هم از ما و شما این نمی مطالبه است که وقتی که نماز را ادا کردی برو به بازار، نقل و حرکت کنی، تجارت و کاروبار کنی. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. ایمان والاو کله چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې اذان وسي، وذروا البیع، چې اذان وسو د جمعې تاسو کاروبار، دکان، تجارت دا بند کړئ. د دې صدا ثابت سول چې د اذان تر وخته پورې باید تجارت وکړي. از این نمی ثابت شد که تا وقت اذان جمعه باید تجارت و کاروبار کنی، نشینی در خانه ما چه کنیم، نه، برو کاروبار کنی. وقتی که اذان شد پس از اذان کاروبار و دکان را بسته کنی، بیایی به مسجد. ولی در مسجد تا چی وقت بشینی؟ تا وقتی ادا کردن نماز. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. کله چې اذان وصول مسجد ته راغلی، لمونځ دې وکړي، د لمانځه وروسته بیرته ووځه. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، د الله جل شانه رزق فضل طلب که. ما و شما حکم است که باید رزق حلال را پیدا کنیم، بری رزق حلال کسب و تجارت و کاروبار کنیم، زراعت کنیم. ولی از دیگر جهت ما و شما مکلف هستیم که اینمی رزق حلال را به طریقه حلال به دست بیاریم. حلال رزق په حلال طریقه په لاس راوړه. که رزق حلال وي، طریقه غلطه وي،
طریقه د ظلم وي نو بیا هغه رزق حلال نه پاتې کیږي، بیا هغه رزق هم بربادیږي. په دې سبب باندې د اسلام مقدس دین و مسلمان ته اصول وضع کړي دي، طریقه وضع کړې ده، ښوولې ده چې په دې طریقه باندې تجارت صحیح، په دې طریقه باندې غلط، په دې لاره باندې کسب و کار کول دا جائز او په دې باندې ناجائز. یو د هغو ناجائزو طریقو څخه که بر مسلمان ناجائز است، یک طریق و یک راه بری پیدا کردن مال است ولی به مسلمان جواز نداره، اونمو احتکار است. احتکار چی است؟ هر اونمو تاجر، هر اونمو کاروباری که در شهر و در بازار اموال را جمع میکنه یا از بیرون که مال میآیه او را میخره، پس او را ذخیره میکنه به انتظار قیمتی. ایرا اونمو وقت میپروشیم، وقتی که چیز در بازار کم شوه، قیمت شوه، پس ما ایرا میپروشیم تا که زیاد پیسه را به دست بیاریم. اینمی را در اصطلاح شریعت احتکار گفته میشه. هغه خلق چې د مارکیټ څخه د تجارانو څخه د ضرورت شیان اخلي او بیا هغه شیان ذخیره کوي، د دې لپاره یې ذخیره کوي چې سبا قیمتي سي، بیا به یې خرڅ کم، 5 روپۍ به زیاتې ترلاسه کم. دا احتکار دی. احتکار شرعا ناروا دی. د مسلم شریف روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. هغه څوک چې و مارکیټ ته بازار ته د ضرورت شان را واردوي، ځي ځغاسته کوي، کوشش کوي چې د بیرونه څخه د باندې څخه مالونه خریداری کی او هغه مالونه راوړي په مارکیټ کې د خلکو ضروریات په پوره کې، الله جل شانه به ودې تاجر ته رزق ورکړي، په رزق کې به برکت واچي. او هغه څوک چې د مارکیټ څخه مالونه جمع کوي او ذخیره کوي د پاره د دې چې په خلکو باندې قیمتونه لوړ سي، دا ملعون دی. د الله جل شانه په دې باندې لعنت دی، لعنت. بل حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحتکر الا خاطئ. څوک چې احتکار کوي، کسی که احتکار میکنه، مالی ضرورتی مارکیٹ و بازار را ذخیره میکنه، قیمتها را بلند میبره، اینمی کس گناهگار است، خطاکار است، سیاکار است. اوس ما او تاوینو داسې خلک سته چې په عالمي مارکیټ کې ماښام قیمت لوړ سي، سهار ته د تیلو قیمت لوړ کړی وي، چې ورته ووایه چې مسلمانه په دې شپه کې خو تا دا تیل نه دي راوړي د عالمي مارکیټه، تا خو دا خریداري یوه میاشت مخکې کړې ده، 2 میاشت مخکې دې کړې ده او 2 میاشتې کې دې دا مال را رسولی دي، ځای په ځای کړي دي. قیمتونه عالمي قیمتونه خو پرون لوړ سوله، ستا پر مال باندې کم اثر راغی؟ نه، دی به دا مال و مسلمانانو ته په قیمت ورکوي. ډېر خلک داسې دي چې نن سبا په صحراو کې په اطرافو کې د لو زمانه ده،
خلق لو کوي د لو په نتیجه کې غنم غلط ترلاسه کوي. داسې تجاران موږ لرو چې هغه تجاران ځي په هغه ځای کې هغه غنم خریداري کوي، بیا یې په ګدامو کې ږدي، بیا چې کله قیمتي سي بیا یې په مسلمانانو باندې په قیمت باندې خرڅوي. د شریعت د نگاه څخه دا عمل ناجائز دی. ما و شما به اینمی مکلف هستیم که رزق را به دست بیاریم، ولی از راه حلال، از طریق حلال. اگر اینمی مال را به دست آوردیم از طریق حرام، در اونمو صورت ما و شما اینمی مال پاکیزه خود را بر خود مردار کردیم. پس چه نتیجه داره؟ نتیجه مال حرام، نتیجه مال فاسد اینمی است که اونمو بدن که به مال مردار، به مال حرام پرورده شد. الله جل شانه در ازونمو انسان و ازونمو بدن استعداد و طاقت عبادت را میگیره. کم بدن د انسان چې په حرام مال باندې پرورش وکړي، الله جل شانه به د دې بدن څخه د عبادت توفیق واخلي. پس اونمو شخص حی علی الصلاح حی علی الفلاح را میشنوه، ولی در بدن اونمو انسان استعدادی رفتن به نماز از اونمو سلب میشه. پس از خوردن مال حرام یک انسان خوب میشناسه که اینمی جایز است، اینمی ناجایز است، ولی پرهیز و تقوا از ناجایز و عمل کردن به جایز بر اونمو انسان مشکل میشه، نمیتوانه. ان الله تعالی طیب لا يقبل الا طیبا. الله جل شانه خپل پاک و پاکیزه دی، پاک او پاکیزه عمل قبلی. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله جل شانه په قرآن شریف کی یو حکم انبیاء ته کړی، بل حکم مسلمانانو ته کړی، دواړه یو حکم دی. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. الله جل شانه انبیاء ته امر کی، اے انبیاء، اے جماعت در رسولانو، حلال وخوری، نیک عمل وکی. اول حکم حلال خوردن است، کلوا من الطیبات، حلال بخوری، واعملوا صالحا، پس از اینمی خوردن حلال نیک عمل کنی. الله جل شانو اینمی حکم به عام مسلمانان هم کرده. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ایمان والاو پاک او حلال وخوری، واشکروا لله، بیا وروسته د الله جل شانه شکر ادا کی، د الله پاک عبادت وکړي. در هر دو جا اول حکم حلال خوردن است، دوم حکم شکر و عبادت است. اینجا سوال میشه که خوردن مهم است یا عبادت کردن مهم است؟ ما و شما در دنیا برای خوردن آمدیم یا برای عبادت آمدیم؟ برای عبادت آمدیم. پس چرا در قرآن شریف اله تکشینی د خلکو پښې ماړوي؟ کښېنم یک ویریک خلکو توجه مه خرابوي. په مسجد کې خلک د خلکو پښې نه اړوي، د الله بندګانو 2000 وارم درته ویلي د خلکو پښې مه اړوي. الله جل شانه موږ او تاسو ته اول د خوراک حکم کوي، حلال وخوري،
ورست الله جل شانه راته د شکر او د عبادت حکم کی. چرا عبادت مهم است؟ بله. پس چرا اول حکم خوردن آمد؟ به این سبب آمد که حلال که خوردی می توانی که عبادت را بجا بیاری. حرام که خوردی امکان نیست که پس از خوردن حرام اونمو بدن و جسد که با حرام پرورش کرده پس شما از اونمو بدن تقاضای عبادت داری؟ ممکن نیست، امکان نداره. اگر در تانکی موتر اگرچه موتری نو باشه 0 کیلومتر باشه، اگر در تانکی اینمی موتر آب را انداختی پس از اینمی موتر تقاضا داری که ما را به مقصد خود برسانی، ما را به حرمین شریفین برسانی. امکان نداره. اگر از موتر تقاضا داری که این موتر ما را به مقصد برسانه، به حرمین شریفین برسانه، در اون تانکی موتر غذای موتر را بیاندازی. غذای موتر چی است؟ پترول، دیزل. پس میشه که اینمی موتر ما و شما را به مقصد برسانه. اینمی مشینری است. در کارخانه الله جل شانه اینمی انسان جور شد. اینمی معده انسان جور شده برای رزق حلال. اگر در اینمی معده حلال آمد مثل که در تانکی موتر تیل آمد. پس اگر اینمی انسان حی علی الصلاة را شنید، حی علی الفلاح را شنید، یا ایها الذین آمنو از قرآن اینمی صدا را شنید، پس اینمی انسان لبیک بیگوی، لبیک یا الله، ما حاضر خدمت هستیم. و اگر در اینمی جا حرام آمد، اینمی بدن پرورش به حرام کرد، به طریقه ناجائز کرد، پس خو اینمی انسان در تانکی خود بجای پترول آب انداخت. پس نمیشه که اینمی انسان عبادت کنه. نسی کولای دا انسان چې خپل دا بدن پر صراط مستقیم باندې روان کی. اگر چې در هر روز اینمی انسان 32 مرتبه خواست داره اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ولی در میاده پترول نه انداخته، آب انداخته. در ټانکی موټر آب را بیاندازی، پیشوری موتر استاد شوی، یا الله و اینمی موتر را چالان کنی که اینمی موتر ما را به حرمین شریفین برسه. 2000 مرتبه دعا کنی نمیشه. اهدنا الصراط المستقیم هغه وخت اثر کوي چې کله په معده کې حلال وي. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنا يستجاب له. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره وکړله، ولی یو کس به اشعث اغبر، د سر وریښتان به په خاورو لړلي وي، ګډوډ به وي، پښې به په خاورو وي، سفر کې به وي، تنها به وي، عاجزه به وي، د الله جل شانه په حضور کې به لاس پورته کړي، یا رب یا الله یا الله دعا وکړي. یو انسان چې په داسې حالت او کیفیت کې وي نو که یو انسان ورته وګوري، ما او تا ورته وګورو، په هغه باندې رحم راځي، خواست یې قبلوو. لیکن دا انسان به الله جل شانه تناره وی، اینمی انسان در حضور الله پاک صدا میکنه یا رب یا رب یا رب، ولی الله جل شانه اینمی دعا را نمیشنوه، قبول نمیکنه. چرا؟ چه مشکل است؟ مطعمه حرام، اینمی دعا کننده حرام خورده، مشربه حرام،
ملبسه حرام، لباس اینمی حرام طریق حلال پیدا کرده، غذای خود را از طریق حرام پیدا کرده، هر چیز را به دست آورد ولی از راه حرام. فانا یستجاب له، بس کجا دعای اینمی شخص قبول میشه؟ نمیشه. لہذا موږ او تاسې په دې باندې مکلف یو چې د الله جل شانه لخوا څخه راښوول سوي طریقې رزق پیدا کو، رزق را پیدا کنی، مال را جمع کنی، ولی به طریق و راه حلال. اکثر اینمی مردم در اینمی مغالطه و غلطی است. مردم فکر داره که شریعت، اسلام، دین، علما ما را از مال منع میکنه. شریعت به ما اینمی ترغیب میده که مال خوب نیست، اینمی غلط است. الله جل شانه در قرآن کریم اینمی مال را قوام زندگی گفته. ما و شما که کدام زندگی میکنیم، اینمی تمام زندگی ما و شما سر اینمی مال استاد است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. تاسې مور کوي و کم عقلانو ته، ماشومانو ته مال په لاس مور کوي، دا مال ضایع کوي. قرآن کریم از ما و شما تقاضا داره مال که در دست پدر است، ایرا به دست یک بچه نادان نتی ضایع میکنه. ضایع شوه چه مشکل است؟ نه. التي جعل الله لكم قیاما، اینمی مال خو سبب قوام زندگی است. زندگی ما و شما تمام به اینمی مال است. مال نباشه، فقر، غربت، یک قوم، یک معاشره فقیر نمیتوانه که اونها خدمت کنه. اگر مال باشه میتوانی که خدمت کنی، مال باشه میتوانی که هر کار را پیش ببری. سعد رضی الله عنه صحابی دی، سعد رضی الله عنه مریض دی، رسول کریم صلی الله علیه وسلم پشتنی ته ورلی، بیمار پرسی ته ورلی. سعد رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ان لی مالا کثیرا، زه ډیر مال لرم خو زه یوه لور لرم، نور اولاد نه لرم. ما یک دختر داریم، دیگر کسی نداریم. الما مریض هستیم، میشه ما اینمی مال خود را پیش از وفات خود اینمی مال خود را تمام صدقه کنیم. افاتصدق بجمیع مالی، ما تمام مال صدقه کنیم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب داد لا لا لا، اجازت نیست. دوباره سوال کرد افاتصدق بنصف مالی بشطر مالی، یا رسول الله نیم مال را صدقه میکنیم، نیم مال را میمانیم، اجازه است؟ لا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کرد، نه اجازه نیست. سوم بار سوال کرد افاتصدق بثلث مالی، یک ثلث حصه سوم را صدقه کنیم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدل ناخواسته جواب داد الثلث والثلث کثیر. ثلث صدقه که خدام ډیر دی، ښه به دا وي چې ثلث هم صدقه کوه، د ثلث نه کم صدقه که. بیا یې وروسته وجه ورته وویل انک انتظر عالتک اغنیاء، انک انتظر اولادک اغنیاء خیر من انتظرهم عاله یتکففون الناس او کما قال صلی الله علیه وسلم. ته چې د دنیا څخه ولاړ سې خپل بچان مالدار پرېږدې، دا بهتره ده تر دې چې د دنیا څخه ولاړ سې او بچان دې فقیران وي.
مسکینان وي خلکو ته یې لاس نیولي کومک را سره وکړه خیرات راکړه کومه د دې نه دا بهتره ده چې مالدار یې پرېږدي لهذا شریعت ما و شما را از جمع کردن مال منع نمیکنه شریعت به ما و شما ترغیب داده که مال را جمع کنی زیاد مال را جمع کنی پیش از نماز جمعه هم برو دکان را در دکان بشینی مال جمع کنی پس از نماز جمعه نماز را خواندی برو به بازار اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله جمع کنی مال مشکل نیست ولی یک هدایت داره که اینمی مال را که جمع میکنی از راه ظلم جمع نکنی احتکار که میکنی قیمتها را به بلندی میبری اموال مردم را ذخیره میکنی قیمتها را بالا میره اینمی ظلم است به اینمی طریقه که مال جمع میکنی المحتکر ملعون سر اینمی تاجر سر اینمی کسبگر لعنت الله پاک است الله پاک لعنت وکړي لار صحیح طریقه صحیح نور مشکل نه لري دا حدیث شریف تاسو ته بار بار موږ بیان کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بازار ته راغی په بازار کې یو چا مال یو کوټه ایښې ده عنده صبرة من الطعام غنم یې راوړي دي غنم یې ایښي دي کوټه یې جوړه کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا غنم کتل چې لاس یې دننه کړي چې غنم یې راپورته کړل ګوتې مبارکې یې لندې سولې ما هذا دا څه چل دی دا غنم خو لاندې لانده دي ولو یا رسول الله اصابته السماء یا رسول الله په دې باندې باران سوی دی باران لانده کړي دي ول چې باران لانده کړي دي نو بیا دې لاندې ولې ایښي دي ول که لانده غنم لوړ کښېږدم بیا یې خلک خریداري نه کوي نه اخلي لانده مې لاندې کړي دي وچ مې سربې راچولي دي لکه زما او ستا میوه فروشان سبزی فروشان میوه فروشان چې ورسې وروره په کریټ کې په بسته کې یا په کراچي کې هغه خراب خاص لاندې ایښي سم یې سربیره په ایښي خلکو ته دوکه ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بازار کې اعلان وکړي من غش فلیس منا من غش فلیس منا من غشنا فلیس منا دوه قسمه روایت چا چې چاته دوکه ورکړله دا زما پر لاره باندې نه دي زما د جماعت څخه نه دي دا مال را پیدا کنی تجارت کنی ولی ازراه طریق حلال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين